د پاکستان تازه خبرداري افغان کډوال اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د دغه هیواد تازه اعلان سخت اندېښمن کړي او حیران دي چیرې لاړ شي. په پاکستان کې ډیره افغان کډوال وایي خپل برخلیک ته اندېښمن دي ځکه تر دې وروسته د جریمې نیول کېدو او لا نورو ځورونو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شمیر 14 لکو ته رسیږي، خو ګمان کېږي په لسګونو زرو نور له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. حسیب الله 6 میاشتې مخکې له افغانستانه د پاکستان پنجاب ایالت ته کډه وکړه، خو د ویزې موده یې ختمه شوې ده. هغه ویل اکثره کډوال چې دلته ژوند کوي ویزه یې ختمه ده او د کیسونه لري. موږ هم اروپا ته کیس لرو او کارونه مو روان دي. د پاکستان حکومت ویلي هغه کسان چې دلته ژوند کوي او ویزه ونه لري دوی نیول کیږي، جریمه کیږي یا هم په جبري ډول افغانستان ته لیږدول کیږي. که دوی موږ افغانستان ته ولېږي دلته مو کیس خرابېږي. زمری په پښتونخوا کې له 1 کال راهیسې ژوند کوي چې وایي د ویزې موده یې ختمه ده. که څه هم بلې ویزې ته یې درخواست وړاندې کړی خو ورته ویل شوي چې باید بیرته افغانستان ته ستون شي. هغه زیاتوي دوی پاکستان راته وایي تاسو د ویزو او دلته د استوګنې مستحق نه یاست. موږ ته وایي تاسې باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ. هلته تلای نه شو چې ژوند مو په خطر کې دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه د دسمبر پر 11 چې نن شنبه ده پای ته رسیږي. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي له دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حده زیات اوسیږي جریمه کیږي او د هغوی کسانو نومونه به په تور لیست کې شاملیږي چې له 1 کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلي وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري د طالبانو حکومت او نورو اړوندو بنسټونو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي د کراچۍ په زندانونو کې د سلګونو زنداني شوي افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. سرچینې وایي په دغو زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې څه باندې 300 ماشومان دي.